السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا کوم خوبونه چې اوس زه درته وایم دا به یوازې ماته وایي، بل چاته به نه وایي. خطرناک تعبیر هم کیدی شي او ښه تعبیر هم کیدلی شي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، الله تعالی دې وکړي ستاسو ټول روغ او جوړ روژه او اختر هم بخیر تیر شوي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د باره کې معلومات درکوم چې یو څه خوبونه داسې دي چې دا خوبونه ته وګورې نو باید هر چاته ونه وایي. یو عالم ته به وایي، یو معبر د خواب ته به وایي، خپل دوست ته حتی ونه وایي او همداسې به یې وساتي چې څوک پرې پوهېږي هغه ته دا خوبونه تیر کړي. ځکه دا خوبونه چې دي ښه تعبیر هم کیدلی شي، که لږ پکې احتیاط وشي او لږ پکې فکر وشي، او خطرناک هم تعبیرېدلی شي. اول خوب چې دغه څه ډېر کتل کېږي هغه د غاښونو خوب ده. اکثر خلک غاښونه ګوري، زه غاښونه مې وغورځېدل، غاښونه مې مات شو. ډېر کتل کېږي دا خوب. زما ویډیوګانو کې چې کوم ویډیو ډېر کتل شوی د همدغه د غاښونو خوب ده. ښه تعبیر هم کیدلی شي. ټول خلک یې په یو تعبیر راوباسي چې هغه مړ کېدل دي، حالانکه دا غلط ده. صرف هغه صورت کې د غاښ غورځېدل په مرګ باندې تعبیر کېږي چې کله غاښ دې وغورځېده او هغه ځمکې ته وغورځېده او ستا نه ورک شو، نو دا معنی بیا دا ده چې ستا د کورنۍ یو کس نږدې خپلوانو کې د مور لخوا د پلار لخوا په دې غاښونو کې دا ټول تقسیم شوي دي. علما د تعبیر وایي چې دا څوک وایي چې دا بهرنۍ غاښونه چې دي دا سړو باندې تعبیر کېږي، لاندیني په ښځو باندې، څوک وایي چې نه دا ښي طرف ته په سړو باندې او چپ طرف ته په ښځو باندې. په هر صورت دا غټ غاښونه چې دي دا د ژامې دا لکه تره، لکه پلار، زموږ قوم ده، په دې باندې تعبیر کېږي. منځني طرف ته دا بیا زموږ زنانه او نږدې کورنۍ دا مخامخ چې دي دا په کورنۍ او ښځه خاوند او په اولادونو باندې تعبیرېدلی شي. نو هر یو غاښ بیا هماغسې تعبیر لري. نو په هغه صورت کې چې وینه ترې راځي په هغه صورت کې بیا دا په نقصان د مال باندې تعبیر کېږي. په دې صورت کې بیا د مرګ باندې نه تعبیر کېږي. چې کله دا خوځېږي همداسې ارام یې راوباسي، بیا فکر کوي چې دا بېرته جوړېږي یا ډاکټر ته ځي یا بل غاښ کېنومه، نو دا په دې صورت کې بیا خفګان د دوستانو باندې تعبیرېدلی شي. نو عمر په زیاتوالي باندې هم تعبیر کېږي او دا مختلف تعبیرونه لري. بل خوب چې دغه په هوا کېدل، او دا په هوا کېدل چې دي دا خطرناک هم کېدلی شي. خطرناک کم حالت کې ده؟ خطرناک هغه حالت کې ده چې ته په خوب کې وګورې چې په هوا شوې او همداسې بره لاړې، د سترګو نه پناه شوې او ښکاره نه شوې، د تیر لاړې ختم شي په همدې حالت کې، نو دا بیا په مرګ د روح پورته کېدو باندې تعبیر کېږي. ښه حالتونه یې دا دي چې ته په هوا کېږي په اندازې سره او خوشحاله یې، کنټرول لري او بېرته د کوزېدو امکان دې وي، نو دې صورتونو کې بیا ښه تعبیر لري. دا پیشرفت باندې تعبیر کېږي او ترقي باندې، په کار کې، په وظیفه کې، په درس، په تعلیم. که دا د یو چا ته همداسې وویلي هغه درته یو غلط تعبیر وي، چې غلط تعبیر شو نو تا پریشانه کوي، کیدای شي دا هغه شی واقع نه شي خو تا پریشانه کوي، پریشاني ورته پیدا کېږي. نو ښه خبره دا ده چې معبر ته ووایي، عالم ته دا خوب وایي، هر چا ته به ورته ونه وایي. دریم خوب چې ده هغه خوراک چې کوي او هغه ختمېدل، لکه ډوډۍ په دسترخوان کې ته ناست یې، تا ته لږه کې ډوډۍ ښي دماغه خورې، د تې ډوډۍ خلاصېږي او نور چیني تا مخې ته، نورو سره یي او تا سره نه یي. دا هم خطرناک حالت همدغسې ده چې دا په مرګ باندې یعنې روزي قطع کېدل په مرګ باندې هم تعبیرېدلی شي. خاص حالات لري هغه خوب بیان شي بیا په هغه کې ښکاري. نو دا خوب هم څه ده، د یو شی ستا لاس کې ختمېدل، د دسترخوان کې، کاسه کې، دا خوبونه هم چې دي دا به چاته نه وایې. او څلورم څه ده، مړ کېدل په خوب کې، چې ته ځان ګورې چې مړ شوی، نو دا ښه تعبیر هم لري او خطرناک هم تعبیر لري. خطرناک تعبیر دا ده چې ته خپل ځان وګورې چې ته مړ شوې، وینځل او کفن کول، قبر ته سپارل، دا ټول وګورې، نو د په دې صورت کې بیا دا خطرناک ده. تعبیر یې په همدې کېږي چې مرګ دی نږدې ده، اجل دی نږدې ده، تیاري ونیسه. او په نور صورتونو کې بیا دا مړ کېدل چې دا په تغییراتو باندې هم تعبیرېدلی شي. حقیقت باندې پوهېدل، ځکه د مرګ څه دغه د انسان په حقایقو باندې پوهېږي. غیب بیا ټول ورته ښکاره کېږي چې الله وغواړي، لکه د قبر عذاب، لکه ملایکې، دا اوس موږ نشو کتلی، نه پوهېږو پرې، خو چې مرګ نه وروسته دا ټول ښکاره کېږي، حقیقتونه دي. نو دغسې حقایق ښکاره کېدل، یو ښه تغییر په ژوند کې راتګ، نو مرګ څه ده؟ مړ کېدل په خوب کې دا اکثر وخت تعبیر لري، خو خلک یې بیا کېدای شي غلط تعبیر کړي او د عمر په زیاتوالي باندې هم تعبیر کېږي. او پنځم څه ده، او په یو اوښ یا په یو آس یا په یو بل سورلی موټر سیار شوي په هغه کې کېناستل، چې دا دومره لرې لاړ شي چې بیخي د سترګو نه ته پناه شي، خصوصا په اوښ باندې، چې همداسې ته په اوښ باندې ناست یې، همداسې روانېږي په یو دښته کې درته ورکېږي او په آخر کې همداسې خوب خلاص شي، نو دا هم په مرګ باندې تعبیرېدلی شي. نو دا هم خطرناک خوب ده. نو دا ښه تعبیر هم لري. آس باندې، اوښ باندې، مالداري باندې، سفر باندې هم تعبیرېدلی شي، خو هر چا ته به نه وایي. معبر ته به یې وایي، ما ته به یې وایي او یو عالم ته به وایي، هر چا ته به نه وایي. شپږم خوب څه ده، د کوټې دیوالونه کېناستل یا د کوټې چت کېناستل او غټه دروازه د حویلي دا غورځېدل، ستون د
د کوټې غورځېدل، نو دا خوبونه چې هم دي دا د کور د مشر په مرګ باندې تعبیر کیږي په خطرناک حالت کې، او نور حالتونه بیا ښه حالت هم لري، تغییراتو باندې تعبیر کیږي. لکه یو څوک چې تا باندې مسلط وي دغه د لاس نه خلاصېږي، یو زندان کې څوک وي هغه وګوري نو معنا داسې د زندانه دی وځي، یو لار ورته پیدا کیږي. نو په هغه صورتونو کې بیا دا ښه تعبیر لري. اووم څه ده، په خوب دې وکتل چې یو سوري ته ننوتلې په ځمکه کې او همالته تیاره شو در باندې او بېرته ونوتلې، دا هم خطرناک تعبیر لري. په قبر تعبیر کیږي، خټینه کوټه وي هلته ته ننوځي تیاره وي او همالته پاتې کیږي چې ته په همدې حالت کې ته ویښېږي، نو دا هم په مرګ باندې هم تعبیرېدلی شي او ښه تعبیرونه هم لري. اتم خوب څه ده، هغه لاره بندېدل، چې ته یو لاره کې روان یې او مخې ته دې بند سي، هر څه نه شاته تللی څې نه مخکې، دا هم بیا په مرګ باندې تعبیرېدلی شي، عمر ختمېدلو باندې ښه حالتونه هم لري. هم خوب څه ده، هغه ملایک په خوب کې کتل، چې ته ملایک په خوب کې وګورې چې دوه کسه راځي، دوه ملایک د شکل باندې تا سره خبرې کوي، نو دغه نکیر و منکر د قبر په ملایکو باندې هم تعبیرېدلی شي، یا ستا روح وړلو باندې هم تعبیرېدلی شي. لسم څه ده، هغه محکمه په خوب کې کتل، قاضي محکمه چې تا هلته ولاړې، تا نه پوښتنې کېږي او ته جواب نشي ورکولی، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته هلته روان یې، کیدای شي ستا اجل نږدې وي. یولسم څه ده، هغه چې یو نیک انسان هغه په خوب کې وګوري چې ځوان شوي، دا هم ښه خاتمه باندې تعبیرېدلی شي، مرګ باندې تعبیرېدلی شي. او دولسم خوبونه چې دي هغه عددونه په خوب کې کتل دي، عادات په خوب کې کتل خطرناک تعبیر هم لري او ښه تعبیر هم لري، که ځکه عددونه قرآن کریم کې راغلي، د شرک باره کې 3 راغلی، مثلا عیسی علیه السلام او مریم او جبرائیل ویل کېږي چې هغوی عیسویانو په الله توب نیولی و، ثالث ثلاثه ښه تعبیر هم کېدلی شي چې د الله 2 کسان یې الله تعالی درېیم وي. نو دا خوب هم عدد 3 خصوصا یا 9 یا 9 دا عددونه هم چې په خوب کې وګوري دا ښه تعبیر هم کېدلی شي او خطرناک تعبیر هم کېدلی شي. نو دا هغه یو څه خوبونه، نور خوبونه هم کېدای شي وي، نو هغه خوبونه چې په دې کې احتیاط غواړي، نو څه کوم خوبونه دې ته مشابه وي، نو هغه خوبونه به هر چاته نه وایي، احتیاط به کوي او ماته به یې وایي، تعبیر به یې غواړي، پوره به یې وایي، وخت به یې ښیي چې زه پوه شم دا خوب شیطاني ده که صحیح خوب ده. نو دا و د نن ورځې ویډیو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.